بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره ویډیو کې موږ تاسو خپل په سیمنټیک ایلیمنټس باندې بحث وکړو. په دې ویډیو کې موږ په پوزیشنز او لیاوټ باندې بحث کوو. موږ 5 ډوله پوزیشنز لرو: سټیټیک، ریلیټیو، ټیکسټ، ابسولوټ او سټیکی. لومړی راځو سټیټیک پوزیشن څه ډول یو پوزیشن دی. که وګورو موږ تاسو سټیټیک کله چې موږ تاسو یو ایلیمنټ یا یو سلیکټر په پوزیشن سټیټیک کړو، نو هغه پر خپل یعنی نارمل شکل یعنی چې موږ تاسو ډیفالت شکل باندې پاتېږي چې د ډیفالت ډول د سټیټیک دی. هغه وروسته موږ تاسو ریلیټیو لرو. ریلیټیو پوزیشن داسې یو پوزیشن دی چې د خپل د اوریجنل پوزیشن په یو کومه اندازه چې موږ تاسو ته ټاکلې په هغه اندازه د تغییر کوي. مثال د لیفت سایډ دا پوزیشن ریلیټیو دی، دا اوریجنل دی، دا تور لاین، او کوم دا زیړ رنګ چې دی دا یو ریلیټیو دی چې د لیفت سایډ څخه موږ تاسو 0 پکسله فاصله اخیستې ده، او د باټم څخه هم 0 پکسله چې دا یو ریلیټیو دی، یعنی د دغه پوزیشن تغییر خوړلی دی چې دې ته ریلیټیو وایي. له هغه وروسته موږ تاسو ټیکسټ لرو. کله چې موږ تاسو پوزیشن ټیکسټ وي، نو هغه هیڅ نه ښوري له خپله ځایه، یعنې که چېرې کنټینټ پورته ښکته ځي دی پر خپل ځای باندې ټیکسټ وي. که وګورو دا نو بار دی چې موږ تاسو د نو بار لپاره استعمالوو. دا یو پوزیشن دی، ټیکسټ دی. که چېرې دا کنټینټ موږ تاسو پورته کړو هم دی په خپل ځای که وګورو پاتې دی، یعنې دا نو بار چې دا ټیکسټ پوزیشن دی. بیا څلورم ډول ابسولوټ دی. ابسولوټ په یو کرنټ ایلیمنټ باندې سلیکټر باندې که موږ یو بل سلیکټر راولو، نو دې ته بیا ابسولوټ پوزیشن وایي. مثال پر یو پکچرز باندې لیکنه دا خپل یو ابسولوټ پوزیشن دی. که وګورو دا یو پوزیشن ابسولوټ موږ ټاکلی دی چې دا زرغون کوم پکچر چې دی دا یې کرنټس دی، او دی خپله 0 پکسله له لیفت سایډ څخه او د ټاپ سایډ څخه هم 0 پکسله پر دا کرنټ پوزیشن باندې ځای پر ځای شوی دی. سټیک خپله د سټیټیک او د ټیکسټ دغه ته وایي یو میکسچر دی چې موږ تاسو خپله سټاټیک و نارمل و چې هغه که ټیکسټ نارمل و، سټیټیک نارمل دی، او ټیکسټ دې ته وایي که چېرې موږ تاسو کنټینټ پورته ښکته ځي په پیج کې دی پر خپل ځای باندې ټیکسټ دی، یعنې دی هېڅ تغییر نه کوي. نو د دغو دواړو دغه ته بیا سټیکي وایي. که چېرې موږ غواړو یو مشخص نوبار په یو څه حرکت وروسته د ټیکسټ کړو، نو بیا موږ سټیکي کاروو. اوس به موږ تاسې راسو د خپل د ایلیمنټونو هغه کوډ ته چې څنګه کولی شو موږ تاسې دغه ایلیمنټونو یا دا ویب ډیزاین کړو. نو راځو موږ تاسې خپله لومړی دغه لیکچر به سټاپ کړو. که چېرې زه ګولای باندې کلیک وکړم، موږ تاسې دغه HTML پیج موږ تاسې ته شو سي. بیا به د هغه HTML پیج ډیزاین د CSS په اړه دا زموږ ستاسې HTML کوډ دی چې دغه ډیزاین موږ تاسې کړی دا د ویب پیج سټرکچر مو ډیزاین کړی. نو راځو د دغه مختلف د CSS سلیکټرونو دغه هغه پوزیشن و لیاوټ چې موږ په هغه باندې کار کوو، عملي کار. لومړی راځو که موږ تاسې وګورو زموږ د هیډر چې دی په دې کې موږ یو H1 نور راسو. هیډر زموږ لپاره سلیکټر دی. نو خپله د هیډر پوزیشن اصلا موږ تاسې پوزیشن وایي سټاټیک. که چېرې دا فایل موږ سیو کړو او راسو براوزر ته، که وګورو هېڅ تغییر نه دی راغلی ځکه دا یو سټیټیک دغه دی او د ده په اوریجنل پوزیشن کې کوم تغییر نه راځي. بیا هم که موږ تاسې د ده پوزیشن د ریلیټیو کړو او له لیفت سایډ څخه موږ تاسې درته 100 پکسله اندازه ورکړو. چې اوس مو براوزر وګورو ویني دا د لیفت سایډ څخه 100 پکسله دی، را بیا پاتې شو چې د ده اوریجنل پوزیشن دلته و، او اوس موږ ریلیټیو ته واړوئ. په لیکچر کې موږ تاسې په تفصیل سره بحث کړی دی. د ټاپ څخه موږ تاسې درته هم 100 پکسله، نو دی به پر دغه بانر پکچر باندې برسېره راسي چې دا خپله د ریلیټیو او د سټیټیک ترمنځ هغه فرق و. د هغه وروسته دغه پکچر که موږ وګورو دا د هغه ریلیټیو پوزیشن څو که اوس چېرې موږ تاسې د هغه بیرته کوډ لرې وکړ راسو بیرته پخواني شکل. دغه بانر پکچر چې دی دا خپله د بانر کلاس لري چې موږ غواړو دغه ته هم یو پوزیشن ورکړو. ګورو بانر کلاس. نو راځو دا د بانر دا پوزیشن
پوزیشن ریلیټیو انتخابوو. د هغه وروسته موږ تاسې په بانر کې یو بل موږ تاسې دا ویلکم میسج ویلکم کوو دا نشکب دغه میسج موږ تاسې چې په خپله ویلکم کلاس دی که وګورو دغه دی ویلکم کلاس دی بانر انساید یعنی nested کلاسونه دي د دغه فلټر ډاډ بانر شو او بل ډاډ کم کلاس دی. که چیرې موږ دا وګورو نو د ویلکم لپاره موږ تاسې لومړی د ده بیکګراوند انتخابوو یا هغه د ده پوزیشن لومړی زه انتخابوم پوزیشن ابسولوټ موږ تاسې انتخابوو او د هغه وروسته د لیفت ساید څخه هم په 0 فیصده ده او د ټاپ څخه 10 که چیرې اوس موږ تاسې وګورو موږ هغه بانر کوم دغه چې دی هغه پر دغه ځای راغلی دی پر دغه پکچر باندې برسر راغلی دی. نو که چیرې موږ تاسې راسو لومړی دغه تصویر که وګورو دغه د بانر ایمیج دا خپل مکمل ورک دی یعنې نه ښکاري مکمل. که چیرې دا فایل غټ سي هم که دغه سکرول بار د دود کوم دا د بانر پکچر ښکاري نو څنګه باید دا د مکمل پیج اندازه ونیسو. نو راځو خپله د بانر ډاډ ایمیج موږ تاسې بانر ایمیج ټایپ چې دی د دې هغه مارچ ویټ که موږ تاسې مارچ ویټ دی 100% کړو ځکه چې دا که د هر فایل یا د هر ډیوایس وي نو د هغه د دغه مفهوم د اندازې مکمله 100% برخه نیسي. که وګورو دا دې کوچنی شو که چیرې موږ تاسې دا کوچنی کړو دا هم نو زموږ دا ویلکم میسج چې دی دا کوم تغیر نه راځي خپله پر ځای باندې سټاپ ولاړ دی. نو د دغه لپاره چې دا بانر پکچر سره زوم ان او زوم اوټ سي اتوماتیک ډول نو موږ تاسې د هغه پوزیشن ابسولوټ ټاکلی دی نو لومړی موږ تاسې دا 10% ته تبدیل کړو او د هغه وروسته موږ تاسې په بیکګراوند کلر هم د ده لپاره انتخاب کړو بیکګراوند کلر. کله چې موږ تاسې بیکګراوند کلر انتخابوو نو دلته خپل هغه ډیسیمل کوډ هغه داسې ژړ کلر دی د خام ژړ کلر دی او د ټکسټ کلر لپاره موږ تاسې د ټکسټ کلر یا وایټ چې دا زموږ تاسې لپاره د ټکسټ کلر شو او خپله د پډینګ اندازه چې موږ تاسو کوو پډینګ یعنې د ده د بیکګراوند څخه دی باید څومره اندازه 10% اندازه ولري. که اوس راسو موږ تاسې یا بانر پکچر دا دی شاوخوا که وګورو دی چې رنګ اوس موږ دا براوزر کوچنی کړو دی هم کوچنی کېږي ورسره او هم غټېږي ورسره چې دا د ابسولوټ پوزیشن دی. له هغه وروسته موږ تاسې د ویلکم برخه خلاص شوه. له هغه وروسته موږ تاسې که وګورو بانر H2 که وګورو دلته بانر H2 دی چې دا خپله بانر په کلاس کې H2 دی او د H2 کې دننه موږ د سپان ټاګ هم لرو نو د دغه لپاره ډاټ بانر H2 موږ انتخابوو او د هغه لپاره موږ تاسې فاونټ سایز ورکوو چې د فاونټ سایز باید 50 پکزله وي. که بیا راسو د دننه د بانر که دا وګورو یو څه غټ شو دا دانش کپ باید که دې لږ غټ شي نو د دې اندازه هم اضافه کوو. دا خپل په HTML کې بانر H2 بیا د هغه کې سپان ټاګ دی نو راوسو ډاټ بانر H2 سپان د ده فاونټ سایز یعنې د ده هغه د فرنټ سایز 1.3 یعنې دغه 1.3 معنا دا ده چې د ده فرنټ کوم سایز لري چې 50 پکسله دی نو 1.3 په 50 کې ضرب که تقریبا 50 یا 60 پورې دغونه سایز اخلي یا 50.15 سایز اخلي چې دا په پکسل کېږي نو هغه ویلکم میسج که وګورو دا دی غټ شو چې دا اوس موږ تاسې لپاره د بانر سپان ټاګ میسج و. له هغه وروسته که چیرې موږ تاسې راسو اوس به د هیډر یو څه کار وکړو چې زموږ تاسې هیډر موږ څنګه ترتیبوو. لومړی به راسو هیډر ته به موږ بیکګراوند کلر انتخاب کړو بیکګراوند کلر د هیډر لپاره بیا هم هشت کوډ هغه دغه د هیډر لپاره موږ بیکګراوند کلر انتخاب کړئ او د پډینګ اندازه یعنې د بیکګراوند څخه د اندازه باید 10 پکسله اوس ورکړو.
که چیرې راسو موږ تاسې هیډر وګورو دا هیډر 16 پکسله اندازه لري پډینګ. د هغه وروسته د پډینګ وروسته موږ تاسې د ټکسټ الاین ټاکو چې دا ټکسټ د په کوم طرف سنټر کې وي، رایټ طرف وي، لیفت طرف وي. نو دا سنټر کله چې ټکسټ الاین موږ کړی بیا د پوزیشن باید ټکسټ کې ده چې موږ تاسې هلته په لیکچر کې په صحیح ډول سره وویل چې ټکسټ کې دې پوزیشن که وګورو د ده ویټ ته باید څونه وي، یعنې د پراخوال که موږ تاسې وګورو اوس راسو دلته هغه ویټ اندازه یې ټاکو، ویډت یې د 100% وي. له هغه وروسته موږ تاسې د ده هغه ټاپ یعنې که پوزیشن ټکسټ کې له ټاپ څخه څومره وي، ټاپ څخه دی باید 0 پکسله وي او له لیفت څخه هم 0 پکسله. که وګورو دغه فکس پوزیشن چې کوم تر بانر پکچر وروسته که وګورو دا ټکسټ دی، یعنې د دغه دانش کلب تاسې ته هیډر ته چې دی ولاړ دی. نو زی انډکس باید د څو وي چې دغه کم ایرر شوي دا چې زی انډکس. که وګورو زی انډکس موږ تاسې یو انتخاب کړئ. که اوس وګورو د ټکسټ کې یعنې کوم تغیر په دې کې نه راځي او 100% ویډیټ 100% دی او هغه کم ویلکم میسج یو. له هغه وروسته موږ غواړو چې دغه کم دانش کلب میسج چې موږ تاسې وینو دلته دغه هیډر څه دی، دغه هیډر کې موږ تاسې یو جلا ډیزاین بارډر ورکړو. که موږ ته راسو HTML ته، که HTML ته وګورو هیډرس کې موږ H1 لرو، نو H1 ته موږ تاسې جلا ډیزاین ورکولی شو. نو هیډر H1 موږ تاسې لپاره سلیکټر دی. کله چې موږ تاسې دا سلیکټر کړئ هغه د ده هغه بیکګراوند کلر موږ تاسې یعنې د ده هغه ټکسټ کلر موږ تاسې انتخابه ټکسټ کلر دلته وایټ دی. او د هغه وروسته موږ تاسې د ده بارډر ټاکو، یعنې څونه بارډر ولري. لکه دلته موږ بارډر وکړو، بارډر چې دی 8 پکسله دی، سولید وایټ بارډر هم ورکوو. له هغه وروسته پډینګ یعنې د ده اندازه د خپل بارډر څخه څومره ده. پډینګ د ټاپ او باټم څخه 6 پکسله ده او د لیفت او رایټ څخه 12 پکسله اندازه موږ تاسې ورکوو. که چیرې موږ تاسې اوس وګورو دی خپله یو انلاین بلاک الیمنټس نه دی، که وګورو شاوخوا کې سکرین بارډر دی. نو د ده لپاره بس موږ تاسې هغه ډسپلی چې دا هغه به انلاین بلاک وټاکو. که اوس وګورو د ده بارډر به کوچني شوي وي. اوس راځو دا بارډر ته ریډیوس وکړو، یعنې دا باید ټول بارډر ولري. 90 درجې بارډر موږ تاسې اوس لرو. نو د ده خپله بارډر راډیوس تقریبا 30 پکسله به وي یا چک و. که وګورو د خاص ګول نه راځي بیا به هم موږ تاسې 30 پکسله. اوس بیخي خوندور شو دغه د ده بارډر. نو دا د هیډر هغه دغه وه. د هغه وروسته موږ تاسې راځو د خپل مکمل د باډي لپاره. که موږ تاسې وګورو زموږ تاسې ځینې سلیکټرونه د هغه فاونټ دی او ویډیټ دی، د هغه به ورته مشخص کړو چې څنګه کولی شو د ده د پیج هغه فاونټ موږ وټاکو. چې لومړی زموږ تاسې د باډي سلیکټر دی H1 لرو، H2 لرو، H2 سلیکټر لرو، UL لرو، ULI لرو او همدغسې لینکونه موږ تاسې لرو. که وګورو باډي د دې لپاره مارجن یعنې د دغه براوزر له بارډر سره د ده فاصله چې داسې موږ مارجن وایو دا 0 پکسله ده. دغه پډینګ چې خپله د دې له باکګراوند څخه فاصله هم 0 پکسله ده. او د دې لپاره موږ تاسې فاونټ فامیلي که موږ وکړو دا ایریل، دا نور اضافات فاونټ فامیلي موږ د دې لپاره ایریل ورکړو. که اوس براوزر وګورو براوزر نور هم خوندور شو. اوس موږ تاسې راځو د دغه ناو لپاره ناو بار چې موږ ورته وایي دغه هغه اندازه موږ ټاکو چې څنګه کولی شو د ناو بار کانټینټ جوین کلب دا سره منظم کړو، په یوه لاین کې راولو. خپله راځو د ناو کلاس موږ تاسې لرو. که
که وګورو زموږ پیج چې دغه ایلیمنټونه پکښې کې دا ناو دی مین کلاس یې دغه څلور لینکونه پکښې کې دي نو خپله د ناو ایلیمنټس ته راځو ناو کله چې د ناو ایلیمنټس سلیکټر مو وټاکئ نو د ده لپاره مو بیکګراوند کلر بیکګراوند کلر بیا هم د ده لپاره یو هیډ کوډ اخلو F4 دا کلر موږ تاسې د بیکګراوند لپاره انتخابوو د ناو لپاره پډینګ د ده هم موږ تاسې لس پکسله اندازه ورکوو پډینګ یعنې د ده خپل بیکګراوند څخه د ټکسټ اندازه پوزیشن سټیک یعنې د ټکسټ او د سټیټیک هغه ګډ پوزیشن ته وایي سټیټیک یعنې موږ تاسې خپله مشخص اندازه ورته پرې اندازه باید ودرېږي د هغه وروسته د ټاپ څخه یو سل شل پکسله او د دې هم موږ تاسې 100 پکسله پرسنټ یا د براوزر مطابق واخلي که وګورو دا یو مشخص رانیسو که چیرې براوزر موږ تاسې په سټیټیک پوزیشن ګوره هلته ختمانیږي نو دا به یو څه کم کړو پوزیشن بیا سل کړو بیا هم یو څه ښکاري بیا به پوزیشن بیا 80 کړو که وګورو بیا هم لږ کېږي په هر صورت 80 اوس بیخي خوندور شو له هغه وروسته که موږ تاسې وګورو د ناو ټګ کې موږ تاسې که وګورو ای ټګ لرو ال آی لرو نو دغه ډیزاین لپاره موږ تاسې ناو ال آی زموږ تاسې لپاره سلیکټر دی نو ال آی د هغه لپاره ویډ که موږ وګورو ویډ سل موږ د ناو لپاره ټاکلي نو د هر ایلیمنټ لپاره 25% دی باید واخلي او د ده هغه ډسپلی چې هغه هم انلاین بلاک وي باید انلاین بلاک یې ډسپلی دی یعنې د هغه ډسپلی پوزیشن دی اپ کاونټ سایز یې 40 پکسله ورکوو که چیرې اوس راسو دغه دی خو دا یو ایلیمنټ چې دی دا لاندې راغلی دی دغه د سمون لپاره باید موږ تاسې د ناو دغه ناو ال آی ای د دغه ټکسټ ډیکوریشن نام کړو که چیرې موږ تاسې وګورو د هغې لپاره یو انډرلاین دی نو د هغه ټکسټ ډیکوریشن یعنې د خط ډیزاین ایریل دی سوري نن دی او انډرلاین دی او ډاټډ دی دا شی دی یعنې هغه بولډ دی نو دا به زه نن کړمه او کلر موږ تاسې یو خړ کلر ورته انتخاب کړو مثال یو دغه کوډ دی دا هیکزاډیسیمل کوډ دی که اوس موږ چې داسې کلر هم تغیر شو دغه کنټینټ انلاین کې رانغلی بېرته لاندې شو د دې لپاره بس موږ تاسې باید که وګورو یو ال دغه فرنټ د ناو یو ال مکمل باید دغه کړو نو د ده بېرته هغه فرنټ ټایپ شو ناو یو ال کله چې ناو یو ال موږ وغواړو نو هغه د وایټ سپیس یې او وایټ سپیس یې نار و رف یعنې باید دی لاندې ولاړ نه شي که چیرې د هغه ټکس لاین کې باید راشي ماکس ویډیټ د ده 1200 پکسله ځکه هر ډیوایس سکرین چې دی هغه ماکس 1200 پکسله دی د ډیسکټاپ لپاره او هډینګ چې موږ تاسې ورته وایو د هغه 0 پکسله له ټاپ او باټم څخه او د لیفټ رایټ څخه اټو موږ تاسې انتخابوو که چیرې موږ تاسې راسو که وګورو د دا اوس ټول په یو لاین کې راغله او که د انپوټ اوس بیخي خوندور ښکاري که وګورو جاین د کلب باید دغه زه یا رنګ هم تغیر کوم او سایز یې لږ موږ تاسې غټوو مثال که زه چې راسم په HTML کوډ کې وګورم جاین د کلب دی خپل یو د جاین کلاس لري نو راځو موږ تاسې په CSS کې ناو li a.join دا د خپل اصلي فکر دی
دلته لپاره کلر موږ ټاکو. کلر چې دی هغه هم ریډ کلر ټاکو که چیرې زه اوس وګورم کلر یې تغییر کړی دی. نو دا اوس موږ تاسې ته نوه برخه. له هغه وروسته موږ تاسې ته HTML مین سیکشن لرو، په هغه کې ارټیکل لرو. په ارټیکل کې موږ یو H2 او پاراګرافس لرو. نو لومړی موږ تاسې د مین لپاره کوډ وکړو. د مین سیکشن لپاره موږ مارج ویډت څه دی هغه 100% ټاکو. دا د مارج ویډت دی او ویډت یې یعنې هغه ویډت چې دی 1200 پکسل دی چې د ډیسکټاپ ډیوایس لپاره کاریږي. مارجن له ټاپ څخه له ټاپ او باټم څخه 80 پکسل او له لیفت و رایټ څخه که وګورو R2. د هغه وروسته موږ پډینګ له ټاپ څخه 0 پکسله له لیفت و رایټ څخه 40 پکسله اندازه موږ ورکوو. که چیرې بیا ډیزاین سم نه و بیا دا پزلونه لږ غټ او کوچني به کړو فرق نه راوړي. او باکس سایزینګ یعنې که چیرې موږ تاسې وګورو دا هغه بورډر باکس یعنې که اوس راشو موږ ته دغه دی. هغه که اوس زه دا براوزر لږ کوچنی کړم د ده دغه لاین د پاراګراف ښکته او ښکته کېږي. دې ته خپله باکس سایزینګ وایي چې دا د باکس سایزینګ کار دی. اوس په دې کې موږ یو H2 لرو، ارټیکل H2 یو بل ارټیکل P دی. چیرې کوډ ته راسو په مین سیکشن کې ارټیکل دی. د ارټیکل دننه دوه چایلډ الیمنټونه H2 او ارټیکل. نو د H2 لپاره جلا ډیزاین ارټیکل H2 دا یو ډیزاین شو چې دا کلر بیا هم داسې ریډ کلر وکړو فام ریډ او فاونټ سایز یې سایز 40 پکسله حاله صحیح دی. که چیرې اوس موږ تاسې براوزر وګورو دغه دی هغه فاونټ سایز او کلر یې تغییر شوی دی. بیا راځو ارټیکل دې ته هم خپل دغه ورکوو. که چیرې موږ راشو د دغه لاین نو ترمنځ سپیس باید څومره یو لاین د بل ورته نږدې دی. نو د هغه لپاره موږ سپیس هم ټاکو. لاین هایټ باید 2 وي او خپله د ده هغه کلر یعنې دغه د پاراګراف ټکسټ کلر چې موږ وایو هغه باید څه ډول وي #4b4b وي. که اوس تاسو وګورئ لاین هایټ هم صحیح شو او د کلر هم تغییر وکړي. د دې وروسته موږ تاسې په اوس دغه دوه ایمیجز چې موږ لرو دغه سټایل ته راځو چې څنګه داسې سټایل راسو ایمیج ته UL په مین سیکشن کې دننه ایمیجز په نامه موږ کلاس لرو چې په هغه کې دننه دغه کلاس چایلډ الیمنټونه LI دي. دغه چایلډ ایمیج دی چې دا څنګه وکړو اول ته راسو موږ تاسې د ډاټ images په وګورو. ډاټ ایمیجز کله چې ډاټ ایمیجز موږ تاسې د ډسپلی په انلاین بلاک اول موږ تاسې ډسپلی د دغه ایمیجز لپاره ویډت یې 40% یعنې 100% موږ تاسې مقاومت یې دی باید د دغه مقاومت یې 40% واخلي دا یو ایمیج. که چیرې موږ تاسې اوس راسو وګورو دا ایمیج دغه تغییر نه دی راغلی ډسپلی انلاین بلاک ته. بیا راځو موږ تاسې په ډاټ ایمیجز کې موږ یو بل الیمنټ د چایلډ الیمنټ چې موږ تاسې لرو هغه LI دی. LI دا زموږ تاسې لپاره یو بل سلیکټ کړو د LI لپاره د ډسپلی چې ده ډسپلی انلاین بلاک ټاکو. دلته په ایمیجز کې موږ تاسې ډسپلی ته ضرورت نه لرو. دا خپل ټکسټ الاین سنټر اوس دا موږ تاسې ایمیج چې دی دا که راسو ټکسټ الاین سنټر شو او ویډت چې دی هغه 40% شو. دغه ویډت به هم موږ تاسې راواړو LI ته. دلته به موږ تاسې په کټ کې یو بل شی ور اضافه کړو هغه چې مارجن موږ تاسې لپاره ضروري دی. مارجن له ټاپ او باټم څخه 80 پکسله او له لیفت او رایټ څخه به موږ تاسې هغه 0 پکسله ورته وټاکو. اوس یو څه تغییر راغی په ایمیجز کې که وګورو یو ایمیج برابر سیره راغی. نو دغه د
دغه لپاره چې دا کوم ایرر چې دا باید له منځه ولاړ شي دغه لپاره موږ تاسې مارجن هم ټاکو مارجن 40 پکسله له ټاپ او باټم څخه او 5% له لیفت او رایټ څخه که چېرې اوس موږ تاسې وګورو دغه موږ تاسې ایمیج یو تر بل لاندې او په منځ کې 5% فاصله ده څنګه دغه دواړه ایمیجونه پرې ځای کړو نو موږ تاسې د خپل لپاره ماکس ویډت باید وټاکو چې کله موږ تاسې په li کې ډاټ ایمیجز li او ایمیج سلیکټر موږ تاسې لرو د دغه ماکس ویډت 100% که وګورو اوس بیخي ښایسته ښکاره شو پیج نو دغه دواړه چې څنګ په څنګ راشي نو بیا هم د دوی یو وایټ سپیس به موږ تاسې نور رم کړو هغه به نو په کرنټ دغه کې وایټ ناروغه اوس بالکل خوندور ښکاره شو چې دغه دوه ایمیجونه څنګ په څنګ او نور رف د دوی هغه د ایمیج سټایل شو که وګورو ایمیج نور هم ښه کېږي هغه وروسته موږ دغه لاندې کوم دغه چې دی جوین ټوډې دا یو ځان ته بل سیکشن دی چې موږ تاسې لرو که چېرې موږ راشو HTML فایل ته که وګورو هغه سیکشن دی چې خپله جوین یو کلاس لري کله چې موږ دا جوین کلاس وګورو او په کې H2 elements لرو paragraphs نومونه بیا فورم elements لرو په سیکشن کې بیا هغه نو دغه جوین کلاس element ته موږ تاسې یو څه سټایل وکړو چې دا نور هم خوندور ښکاره شي نو راځو خپله د ډاټ جوین سلیکټر یعنې دغه کلاس موږ تاسې ټاکو نو کله چې موږ تاسې د جوین کلاس سلیکټر وټاکئ نو دغه باکګراوند کلر موږ تاسې هغه ته ورکوو چې داسې یو کلر موږ تاسې ورته انتخاب کړئ ټکسټ الاین موږ تاسې ټکسټ الاین سنټر له هغه وروسته د جوین کلاس موږ تاسې هډینګ له ټاپ او باټم څه شپېته پکسله ټاپ او باټم شپېته پکسله لیفت رایټ 20 پکسله دا د هډینګ موږ ورته انتخاب کړي له هغه وروسته موږ تاسې کلر ورته انتخابوو کلر ټکسټ کلر یو ډارک 34 دا د لپاره موږ تاسې کلر انتخاب کړي چې موږ تاسې براوزر وګورو دا د هغه کلر دی او بیکګراوند کلر دی او دا ټکسټ الاین شو بیا هم د دا بیکګراوند کلر به موږ تاسې اوس یو څه لږ ښه شو بیا هم راځو موږ تاسې که وګورو د دغه فاونټ سایز باید یو څه غاسي کړو دا موږ تاسې وګورو په HTML کې دی خپله د جوین کلاس H2 دی موږ تاسې سلیکټر ورته ټاکو جوین H2 دا د جوین د خپل هغه فاونټ سایز یې کنټیک پنځه وګورو جوین ټوډې همدا اندازه یې سي ده له هغه وروسته موږ تاسې که وګورو خپله دغه فورم چې دی دغه څنګه ډیزاین وکړو که راسو HTML ته دا خپله یو فورم دی او په فورم کې خپله انپوټ فیلډ لري نو راځو د ده لپاره فورم انپوټ سلیکټر ورته مخکې تاسې او مارجن یې 20 پکسله او 0 ته لیفت او رایټ خو مارجن 20 پکسله ټاپ باټم and 0 پکسل لیفت او رایټ طرف څخه له هغه وروسته موږ تاسې هډینګ ورته انتخابوو 10 پکسله له ټاپ او باټم او 20 پکسله لیفت او رایټ د انپوټ فیلډ لپاره سو او فاونټ سایز یې 24 پکسل او له هغه وروسته موږ تاسې راځو د هغه بارډر ریډیوس ریډیوس 20 پکسله
هغه اخري چې دی هغه د border 4 pixels solid white cover دا هغه border radius او white تاسو انتخاب کړئ. له هغه وروسته موږ تاسې لاندې فوټر لرو. د فوټر لپاره هم باید موږ تاسې کوم ډیزاین وکړو چې فوټر سیکشن دی په هغه کې موږ تاسې فلپ ټیب لرو. موږ به له سلیکټر فوټر د فوټر لپاره موږ تاسې بیکګراوند او د ده لپاره د کلر وایټ یعنې ټکسټ کلر یې وایټ دی. بیکګراوند کلر چې دی هغه ریډ دی او padding top bottom left right all of 10 pixels. Text align is center. cover موږ تاسې لپاره دا رډیوس باید موږ تاسې نوټ وګورو. دا موږ تاسې ویبسایټ کې وګورو. دلته دغه جوین که وګورو دلته ځکه دا ایرر راغلی وي چې دلته موږ تاسې جوین کلاس لرو. دا هم جوین کلاس دی او دا هم جوین کلاس دی. موږ د دې ټول لپاره موږ تاسو جوین کلاس دا به سیکشن ډاټ جوین انتخاب کړو. وګورو اوس دې کې خوندور راغی. نو راځو دغه د ایمیل کمیونټیز چې دی دا به څه نور هم اضافه کړو. فیس ریډیوس بارډر ویز 28 پکسل دی کې وګورو اوس دې کې خوندور. نو دا یو دلته هغه ډیزاین شو. له دې وروسته موږ تاسې د کلاس ویډیو کلاس باندې خبرې وکړو چې دا خپله د فوټر سو جوین سیکشن سو او دا هم